په 2021 کال کابل ته د طالبانو د ننوتلو سره سم د افغانستان زندانونه مات او نږدې ټول زندانیان وتښتېدل. که څه هم د جمهوري دولت لخوا د زندانیانو وروستۍ شمیرې نه وې په ډاګه سوي، خو داسې ویل کېدل چې تقریبا 90,000 زندانیان د افغانستان په محبسونو کې د بېلابېلو جرمونو له امله زندانیان ول. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون لوی رئیس محمد یوسف مصري په روانه میاشت کې خبریالانو ته د طالبانو د تیر او سږ کال د زندانیانو شمیر 2,000 تنه یاد کړ. د نوموړي په خبره چې د یادو بندیانو له امله څخه یې 14,000 د محکمې د حکم او د طالبانو د مشر په فرمان خوشي شوي دي. نوموړي په زندانونو کې د نورو اسانتیاوو ترڅنګ زندانیانو ته د حرفوي او عصري زده کړو خبره هم وکړه. د تیر کال راهیسې یا د هغه بل کال راهیسې تر اوسه پورې چې 2,000 بندیان محابسو ته راغلي دي، هغه کې د محاکمو په مټ د مشرتابه حفظه الله په مټ یا د هغه په عفو باندې دا بندیان بیرته خوشي شوي دي 14,000. دا اوس 14,000 پاته بندیان چې دي دا پر دوې کټګورۍ باندې دي چې په تعریف کې د محابسو په موضوع کې دا راځي. یو توقیفیان دي چې دوی تورن کسان ورته وایي، یو محبوسین دي چې دوی هغه ته متهم کسان وایي. طالب چارواکي وایي چې د تیرې روژې او اختر په مناسبتونو یې تر 3,000 زیات بندیان ایله کړي دي. یو شمېر خوشي شوي زندانیان د خوشي کېدو پر مهال خپل احساسات داسې بیانوي. وضعشان خوش هستیم، به حد و اندازه خوش هستیم، شکر خدا را میکشیم. خب یک امتحان بود، بنده الله هستیم، پیش الله گناهکار هستیم. به خیر گذشت، با الله خود یک چند روز راز نیاز کردیم، اما فعلا الحمدلله رب العالمین خوشحال هستم که به خیر آزاد میشم و پیش فامیل محترم و معزز خود میروم. طالبان داسې مهال د زندانیانو د نیولو او ایله کېدو خبره کوي چې په افغانستان کې د همګړۍ اساسي او نور فرعي قوانین وجود نه لري. د تیر حکومت ځینې چارواکي وایي چې د طالبانو په زندانونو کې سیاسي بندیان په ناوړه حالت کې دي. طالبان کوم ډول بندیان آزادوي؟ جنایي بندیان آزادوي او که سیاسي بندیان آزادوي؟ د جنایي بندیانو که د حبس موده پوره وي باید آزادي کړي، او که د حبس موده یې پوره نه وي نو دا خو یو جنایت دی، یو ظلم دی چې آزادوي، ځکه چې دا له ټولنې سره ظلم دی. یو مجرم او یو جاني خپله سزا او خپله جزا نه ده ګاللې او ته یې آزادوي. سیاسي بندیان خو په ډېره بده ورځ دی طالبانو په بندیخانه کې. حتی هغه کسان چې دوی د سیاسي جرم په اتهام یا په تور باندې یې نیولي دي. یو لنډ مثال او واضح مثال یې مطیع الله وسا دی. طالب چارواکي وایي چې له دوی سره په زندانونو کې موجود زندانیان له خورا زیاتو اسانتیاوو او ښه چلند څخه برخمن دي. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو له زندانونو ځینې آزاد شوي مدني فعالانو د زندان په دوران کې د سختو شکنجو یادونې کړې دي. شمس آرین، امریکا غږ.